نن د متحده عربي اماراتو له سوارزه لیک علامه محمد غضنفر ډېره زبردست بهترینه جادوګره توپ اچونه ترسره کړل. علامه محمد غضنفر په خپل 2 اورونو کې 10 منډې ورکړلې چې د سیالي لوبډلې پر وړاندې 2 مهمې ویکټې هم ترلاسه کړې. او داسې په بله لوبه کې افغان توپوونکي مکمله ناکامه شوي دي چې رحمان الله ګربز په 7 توپونو باندې صرف 4 منډې جوړې کړې دي. او داسې نجیب الله ځدران هم ښه لوبه نه ده ترسره کړې چې 3 منډې جوړې کړې دي، نو مکمله په دغه لوبه کې ناکامه شوه. په دغه لاساوریزه لیک کې افغان توپ اچوونکي ډېر ښه ځلېدلي دي، هغه که تیز توپ اچوونکي دي که سلو توپ اچوونکي دي، د خپلو لوبډلې لپاره ډېر ښه ثابت شوي دي، ښې لوبې ترسره کړي دي. حمزه هوتک د خپلې لوبډلې لپاره نن 22 منډې ورکړلې په 2 اورونو کې چې 3 مهمې ویکټې هم واخیستلې. داسې کریم جنت بیا 14 منډې ورکړلې چې 2 مهمې ویکټې واخیستلې. نوین اولک بیا 20 منډې ورکړلې چې 1 ویکټ یې واخیستله. نو تر دا مهاله افغان توپ اچوونکي ډېر ښه ځلېدلي دي. عظمت الله عمرزي او داسې فرید احمد ملک هم د خپلې لوبډلې لپاره 2 ویکټې واخیستلې چې ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه یې ترسره کړه.